هغه سنت د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک چې هغه اوس په خلکو کې ترکول سوي دي یا قریب دي تر کېدو ته، او دی اسانه سنت اسانه انسان تر سره کولی شي، هیڅ کم تکلیف او مشقت نسته کې پکښې. یو سنت هغه دا دی د شپې د لوښو سرونه پټول. د شپې دا خبره خو په سترګو معلومیږي چې بیا د بیدې ما پې انسان داسې لکه مړی چې پروت دی، انسان چې سترګې پټې شي ویده شو په هېڅ بیا خبر نه وي. نو پښې بیا د بیدې ډېره ماپې چې د بندې تللي وتلي په هر څه چې ګرځېدلي د کم لوښي سر لسي چې دې مازې بوی ورباندې وکړئ چې د دې کم مرض دی، د دې کم مشکل دی، د دې چې کم مصیبت دی، هغه ټول په هغه لوښي کې ورڅه پاته کېږي. د دې څه د خلاصېدو یوازینی علاج هغه دا دی چې نبي علیه الصلاة والسلام مبارک خپل امت ته ښوولی دی چې د شپې د لوښو سرونه پټوه. بیا بعضې داسې مخلوقات هم شته چې هغه موږ په سترګو نه وینو، شیطانان، پیرانان، همدا نبی علیه الصلاة والسلام مبارک موږ ته ښوولی دي چې دی له تاسو سره ستاسو په کورو کې اوسېږي، همدغه ستاسو سره ستاسو په رزق روزي کې شریکي که چیرې انسان د الله نوم پر وانخلي. نو هغه چې په دې کې لویږي برکت به د کوم بیا پکې راسي، انسان ته به نقصان څنګه نه ځین رسېږي. همدارنګه د شپې اکثره وخت کې وباوي او هغه مرضونه راشوه کېږي د اسمان د طرفه، مثال د الله په حکم باندې مرضونه راشوه کېږي، او اکثره وخت هغه وخت دا مرض په یو شي کې لویږي کوم وخت چې د یو شي سر ښکاره یې پټ نه وي. نو له دې وجې د لوښو سرونه پټول دا یو سنت دی د نبي علیه الصلاة والسلام. که موږ د سنت په نیت وکړو نه یوازې دا چې زموږ د ژوند او زندګۍ او د کور او د بچانو حفاظت کې پکښې کې دی، بلکې برعکس په همدې کې د شانو د سرو په پټولو کې ثواب هم الله رب العزت مشترک کوي، هم ثواب او هم حفاظت. بل سنت هغه دا دی کله نه کله په لوڅو پښو تګ. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک کله نه کله په لوڅو پښو هم ګرځېدلی دی. قربان هغه وخت د مسکینۍ و، هغه وخت د ډېر زیات مسکینۍ و، ډېر زیات مسکناتلو، ډېر کم انسانان به دی ولو چې هغه په بدن پټ، په سر پټ، په پښو پټ او په نس ماړو. نبی علیه السلام په خپل ټول ژوند او زندگی کې په ماړه نس خوراک نه دی کړی. نبی علیه السلام پرله پسې 2 ورځې او 3 ورځې د غنمو ډوډۍ نه ده خوړلې. زموږ د ژوند او زندگی اثرتونه تر کوم حاله ورسېدل، لیکن داغه باوجود انسان ناشکری. نو کله نا کله په لوڅ پښو ګرځېدل، خاص کر په دې نیت که څه زموږ ته زمانه د دې نه ده چې هغه انسان په لوڅ پښو وګرځېږي، ځکه چپلکې شته، ځکه ګوټو مثال داسې اسباب شته، لیکن په دې نیت چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک کله نا کله په لوڅ پښو ګرځېدلی دي، نو په کور کې انسان راوځي دغه رنګه کله نا کله انسان په لوڅ پښو وګرځېږي. بل هغه سنت چې خدای ناکرده که د انسان غیبت وسو، ګناه وسوله، یو فسق وسو، انسان دی عاجز دی، کمزوري دی، موږ ټول مریضان یو، شیطان د انسان سره دی، نفس د انسان سره دی، نو در ګناه وروسته 2 رکعت لمونځ نفل په نیت د توبې، دا د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک سنت دی. د مبارک به صحابه په دې باندې امر کول، او دا طریقه وه چې د چا څه به غلطي وسوله، خطا به وسوله، د هغو څه وروسته به 2 رکعت نفل او د الله نه بخښنه غوښتل. اوس چا کړي دي 2 رکعت نفل چې خدای ما څخه غیبت وسو، له ما څخه درواغ وویل سو، چې غټې ګناوې دي، ګناه کبیره دي. همدارنګه بل سنت چې اوس په خلکو کې ترکل سوی دی هغه دا دی چې د مؤذن د اذان کولو سره انسان د هغو الفاظ ورسره تکراروي. په محله په کلي علاقه کې چې یو څوک دا کار کوي، زموږ ډیر خلک پر هغه باندې ګرځره دوابي ګمان کوي
دا چې دی په خپله په خبر نه چې بابا دغه سنت ده، دا د اذان جواب دی، یا دی پر هغو باندې یو داسې ګمان کوي چې دغه تبلیغي دی اوس موږ ته ځان راښکاره کوي، یا دی خپله بزرګي پر موږ خرڅوي. بزرګي د خدای دپاره کېږي، طاعت و عبادت د خدای دپاره کېږي، په هغې کې دا نه کېږي چې زه ځان چاته ورښکاره کړم یا پلاني و ماته وایي چې ته ښه سړی. که دا ټوله دنیا وایي انسان ته وایي چې ته ښه سړی او خدای درته وایي چې نه شاباش، خدای وایي زما نه دی منظور ستا ښه سړیتوب، خدای وایي زما نه دی منظور ستا عبادت و تقوا و زهد و ستا نیکي و لمونځ، نو مخ به د انسان په توري. دا ټولې دنیا یې تا ته ویلي چې ته ښه سړی، ته نه په ښه سړی کېږي. ښه سړی به هغه وخت یې چې الله درته وایي شاباش. نو له دې وجې زما ګرانو عزتمند ورونو، کله چې اذان کېږي د اذان د کېدلو په وخت کې د اذان الفاظ ورسره تکرارول، دوه رنګه جواب اذان ته ورکول کېږي. یو دا دی چې الفاظ ورسره تکرار شي، دویم دا دی چې مسجد ته انسان ولاړ شي. بس خبره ختم. دریم سنت یا بل سنت هغه دا دی سلام پر صبیانو پر کشنیانو باندې، پر ماشوم باندې د لوی سلام د نبی علیه السلام سنت دی. نبی علیه السلام پر ماشومانو سلام وایي. هم بل سنت هغه دا ده چې د اوبو څښل په ناسته باندې په 3 واره باندې د بسم الله سره چې ختم دي کلی وروسته الحمدلله. او دغه رنګ بل سنت در اذان وروسته دعا غوښتل. یو خو د اذان هغه دعا ده چې په معاصره احادیثو و اذکارو کې را نقل ده. بسم الله څنګه دعا ده؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدت ربنا إنك لا تخلف الميعاد. منګر لدینه بغیر نور دعاګانې هم غوښتل سوي دي. ورځو دوی مخکې موږ تاسو بله دعا وویله، اللهم هذا اقبال لیلک و ادبار نهارک و اصوات دعاتک. کومه دعا چې موږ تاسو ویل نبی علیه السلام په دې ټیم کې دعاوې غوښتلې دي، بلکې دا د ماښام په وخت کې غوښتل کېږي. د هر اذان او د اقامت مابینځ کې دعا قبلیږي او دا د دعا د غوښتلو وخت دی. دا اوس موږ له خلکو نه پاته دي. همدارنګه بل د یو مسلمان بیا خاص کر د خپل کلی او د همسایه، بیا خاص کر د خپل یو قریب په مخ کې په ورین تندي او په تبسم ورسره مخامخ کېدل، دا یو سنت طریقه ده د نبی علیه السلام. نبی علیه السلام به همیش تبسم پر خوله باندې ول. ډېر کم نبی علیه السلام په ذهن باندې خندا کړې ده، په زوره چې کوم دی. نبی علیه السلام همیشه تبسم پر خوله باندې ول. همدارنګه بل سنت هغه دا دی د څاښت یا د اشراق لمونځ چې موږ تاسو ورته وایو، نبی علیه السلام اکثره وخت دا کړی دي. همدارنګه بل سنت هغه دا دی چې انسان د شپې ویده کېږي نو سورة الاخلاص قل هو الله شریف ووایي او معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ووایي. دغه سورتونه انسان وایي. همدارنګه بل سنت دا دی چې انسان مسواک ووایي، مسواک د لمانځه مخکې او داسې کې په غسل کې او داسې په نورو دغه کې نه مسواک ول دا سنت دی د نبی علیه السلام. نبی علیه السلام که چیرې زما پر امت ګرانه نه وای لامرتهم بسواک عند کل صلات، ما به دې امر کړی وای په مسواکولو د هر لمانځه سره لازم ور باندې ګرځولی وای. نو له دې وجې زما ګرانو عزتمندرونو چې کله یو مجلس ته ورځي مسواک ووایي، چې د جمعې ورځ د جمعې په ورځ کې مسواک انسان وایي، عیدګاه ځي، اختر ورځي، غسل کوي، اودس کوي. همدارنګه نبی علیه السلام چې به د خوب راکښېنستی نو سترګې به یې مږلې، سترګې چې انسان ومږي باید د انسان خوب وځي. نو دغه رقم دام یو سنت دی د رسول الله مبارک. خاص کر دا کار په دې نیت انسان سرته ورسوي چې سنت دی د نبی علیه السلام، بیا خو بیخي ډېر نور علی نور خبره ځینې جوړېږي. او بل سنت دا دی الاستئذان قبل الدخول ثلاثه ولا ترد. که چیرې د یو چا کور ته انسان ورځي، د یو چا خونې ته، په دا زموږ ته په پښتنو کې خو اکثره کورونه ډېر یو کور کې 15 کسان سره اوسېږي، ورونه یې پلار یې وغیره وغیره، مثال دا خو دی ګر سره بعضې کورو د لازمه ګرځولې ده.
نو په کار که خاص کر داسې غټو کورو کې اگر سره سره دی چا کوټې لري دی چا کور لري هلته به اجازه اخلي بیا به خونې له ورځي هلته به اجازه اخلي بیا به کور ته ورننوځي هلته به اجازه اخلي بیا به کوټې ته ورننوځي دا اجازه اوس په خلکو کې نه به ډایرکټ راځي د خون مابینځ کې درته درېږي او دارنګه بل سنت دا دی کله نا کله نبی علیه الصلاة والسلام برک سلام ویل پر هر چا باندې پر هر که څه پیژنې او که نه پیژنې علی من عرفت ولم تعرف که پیژنې او که نه او دس د خوب مخکې او بل سنت دا دی چې په ډوډۍ کې عیب انسان نه راکاشي ډوډۍ خلک د خاص خوا دي کېدل خورای او که دې نه خورای کې می خوره چا در باندې لازمه کړی چې ویې خوره همدارنګه بل سنت دا دی چې سړی غسل کوي د هغه نه مخکې سنت دا دی چې اودس انسان وکړي او دارنګه بل سنت دا دی چې انسان کله نا کله په نویو ګوټو کې په نوو چپلکو کې انسان 2 رکعاته نفل لمونځ وکړي بل سنت دا دی چې د مجلس څخه ولاړېږي نو دغه اذکار به کوي سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک خاص کر کله چې دی مجلس ته ولاړېږي دا به خامخا ضرور وایه او کله چې قرآن دی ووایي یو نیک کار دی وکړي ذکر دی وکړي مې ووایه دا اوداسه څه وروسته هم ووایه سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک وایي که نیکي دې کړې وه خدای به یې در څه قبوله کړي د قبولیت مهر به وټاپه پر ولګوي څه کمي کې پاته سوی الله به در تیر سي در هغه او که څه غلطي د انسان څه په مجلس کې سوی وله خدای پاک به غلطي درته محو کړي هغه به الله درته معاف کړي څونه بهترین خبرې دي دا